فوج ته هر شی ورک دي چې کله په کومه ورځ پښتانه شهیدوي په بخښنه سره اوس که ستا کیلا ته چا یو تیږه ور وویشتله بیا عدالت هم شته بیا اف آی آر هم شته بیا نیول هم شته بیا جیلونه هم شته بیا په میډیا بدنامي هم شته دی بیا د هر شی موجود دي خو چې کله د پښتون وینه تویږي نه د انصاف شته نه د اف آی آرونه شته نه د عدالتونه شته دی نه د تحفظ شته یو شی نه کوي دا لویه ناکامي رښتیا چې پښتانه خپل لاس نه کو سرور خپل اتحاد نه وکړو بله یې یو لار نشته دی نه د څوک تحفظ کوي په دا دنیا کې د یو ملک نه د یو ادارې نه چې سوچ نه ولرئ اووه کاله کېږي موږ تر اقوام متحده پره 100 واره درخواستونه سړي مو ورلږلي دي چې زموږ سره څه لګیا دي ته وګوره هغه دا ټول ان جی اوز دي د امریکې چې څه د هغې پالیسي وي د هغې نه بغیر هیڅ نشي کولی دا ټول حالاتو ته چې ته متحد شې ستا خپله خاوره ده ته په هوم ګراونډ باندې ته چې اتحاد ورته وکړې قسم دی د دنیا یو بدماش هم دلته څه نشي کولی خو که نه دی کولو نور بیا خپل حال وینې د ریاست حال وینې چا یوازې ستا و پیسو ته غل دی یوازې ټکسونه نه خوري دا غرونه خوري دا د دغو غرونو ښکلا خوري د دغو وسایل خوري په دې خاوره باندې چې هر څه یاره رښتیا درته وایم چې دا یخه هوا